السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. ډیرو قدرمنو اسلامي امارت د مختلفو ادارو ذمہدارو مشرانو راغلو ملمنو او په 1403 عمومي کانکور کې هغه ځوانانو چې ښه نمرې لاسته کړي دي د هغوی خپلوانو سرپرستانو د رسنیو نمایندګانو ډېر زیات خوشحالي یو چې نن په افغانانو باندې د یو خوشحالۍ یو خاص ورځ ده. افغانانو په دې 45 کلونو کې ډېر زیات خفګانونه او تکلیفونه برداشت کړل. هر طرف ته چې سړی ګوري په دغه دورانیه کې خفګانونه او پریشانۍ وي. الله تعالی رحم وکړو، الله تعالی د افغانانو هغه جهود قبول کړو. د کم هدف لپاره چې افغانانو قرباني ورکوله هغه هدف ته الله تعالی افغانان ورسول او اسلامي نظام الله تعالی افغانانو ته ورکړ. یقینا دغه 45 کاله چې موږ د خپل ژوند د خفګان شیبې را یادو نو په هغه نفسي یادولو باندې سړی ډېر پریشان شي. بیا چې هر ورځ په دغه شپو کې ګورو، په دغه ورځو کې ګورو، د خوشحاله نوې نوې شیبې مخې ته راځي او سړي ته حوصله ورکوي. پرون موږ د 2 پروګرامونو کې ګډون کړی د کار ملي کانفرنس چې هغه د افغانانو لپاره ډېر مهم و چې موږ څنګه د ولس لپاره د روزګار لارې پیدا کړو، ولس د یو مطمئنه خوشحاله ژوند سره مخ شي. ماسپښین بیا د تخنیکي او مسلکي ادارې د کابل ولایت د 1400 فارغانو فراغت غونډه وه. 1400 د مسلمانانو بچو ته زده کړې ورکړل شي چې دا به ښه یو مطمئن ژوند کوي او د مسلمانانو په ژوند کې به یو ښه بدلون راولي. دا د نن دا د خوشحالۍ ورځ ده چې ګورو موږ 3 او 4 پروګرامونه د امارت له خوا نه په دې کابل کې نیول کېږي او ټول د دې په سوچ کې دي چې موږ ولس ته څنګه د یو خوشحاله مطمئن ژوند وسایل برابر کړو. موږ چې په دې 45 کاله کې کومې پریشانۍ تېرې کړې او تجربې لاسته راغلي او پوه شو چې د دې 45 کالو د ناکامو تجربو اصلي عوامل او اسباب څه دي. که موږ مختصره غره واخلو د دې ځوانانو مخې ته کېږدو نو ان شاء الله امید دی چې آینده کې به موږ بیا دغه حالت سره نه مخ کېږو د کوم حالت سره چې موږ په دې 45 کاله دوران کې مخ شو. اولی خبرې ته راځو. موږ د افغانستان مسلمانان د خپل ضرورت لپاره 2 قسمه تعلیمي ادارې لرو. یو ته موږ مدارس وایو او بل ته موږ مکاتب او لیسې او پوهنتونونه وایو. په دواړو کې د ولس بچي مصروف دي او د دواړو هدف د ولس خدمت دی. مدرسه هغه ځوانان فارغي ولس ته دا تصور ورکوي چې ما تعالی د عبادت لپاره پیدا کړی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. زما استاد پیدایش د وجود هدف په دنیا کې څه شی دی؟ د خدای پیژندنه او د خدای عبادت. دا به څنګه کوو؟ مونږ، زکات، روژه، حج په دې ټول عبادت باندې پوي کوي. ستا د ژوند حقیقت څه دی؟ د څه لپاره خدای پیدا کړی؟ خدای د عبادت لپاره پیدا کړی. عبادت په څنګه کې؟ په مدرسو کې د ځوانانو تربیه، په مدرسو کې نصاب جوړول، مدرسو کې د مسلمانانو بچو د زده کړې هدف دغه شی دی. دویم مکتب او لیسه او پوهنتون دی. د دې هدف
موږ چې کوم په ژوند کې هدف لرو د الله تعالی عبادت او بندگی دا الکیږي چې موږ یو ښه ژوند ولرو یو مطمئن ماحول ولرو زمینه سازي ولرو خو کور ولري جامه ولري خوراک ولري اوبه ولري ښه صحت ولري دا به د ولسته څنګه برابرېږي دغه دین چې موږ د هغې په زده کړه باندې مکلف یو دغه دین به څنګه ساتو دا دین په معاشره کې څنګه عملي کوو د خپلو سرحداتو حفاظت به څنګه کوو په ټولنه کې اوسېږو افغانستان د نړیوالې ټولنې مؤثره برخه د دنیا سره به څنګه شریک ژوند کوو د دې ځوانانو د زده کړې دا هدف دی دې کې دا ضرور ده چې دواړه برخې خپل فرض دا وپېژني په مکتب لیسا او پوهنتون کې زموږ ځوان باید اول د دیني ضروریاتو نه خبري چې زه خدای د څه لپاره پیدا کړم زه به د خدای عبادت او بندګي څنګه کوم د وخت حاکمانو دا فرض چې زموږ د ځوانانو دینی ضرورت پوره کړي په تیرو ادوارو کې زموږ حکومتونو غفلت کړو مکتب او لیسه او پوهنتون کې چې کم ځوانان اوس زموږ هغه د هغوی دینی ضرورتونه نه پوره شوي علماو ته دین ته او اهل دین ته قانوني دیوالونه لګېدلي وو تبلیغات شوي د مکتب او د لیسې او د پوهنتون او د مدرسې ترمنځ بدګماني پیدا شوې وه د مکتب شاګرد د مدرسې په شاګرد بدګمانه د مکتب استاد د مدرسې په استاد باندې بدګمانه د نظامونو دغه جفا او غفلت خبره ده حتی ورسوله چې زمونږ د مکاتب او د لیسو د پوهنتونونو ځوانانو دینی ضرورت پوره نشو ورسره پردی نظریه انتقال شو غیر افغانی غیر اسلامی نظریه د ادارو ته انتقال شو دا د وخت حاکمانو جفا او ظلم او د ولس سره او د ولس د اولادونو سره امغه چې زمونږ د ولس په زرګونه ځوانان د افغانانو په خلاف استعمال شو د دین په خلاف استعمال شو د اهل دینو په خلاف استعمال شو د دینی مراکزو په خلاف استعمال شو همدارنګه د حکومتونو یو جفا دا و چې علماء بدنام کړو علماء ته زمينه سازي ونه کړو چې ورشو د ولس تغلیه برخه بچی چې په مکتبونو لیسو او پوهنتونونو کې مصروف دي دوی د ځان سره ونیسي زړه ته رانیږدې که خواري ور سره وکړه په دین باندې پوهې که اسلامي نظریه ورته انتقال کړه هماغه چې دواړو میدانونو کې کمې مخې ته راغی او مشکل راغی دا 45 کاله چې موږ ودرېدو وټکول شو وجه دا وه د وخت حاکم نظامونو د جفا د وجه نه زما د مکتب او د لیسې او د پوهنتون محصل په دین باندې پوره پوه نه شو پردی نظریه ورته انتقال شو غیر افغاني او غیر اسلامي نظریه ورته انتقال شو اشغالګری راوستو زرګونه ځوانان تاسو نن وګورئ د اشغال په حمایه کې مصروف زرګونه ځوانان نن په ادیرو کې پراته دي د اشغال په حمایه کې مړ شوي دي د افغانانو په خلاف مړ شوي دي د افغانانو په ضد مړ شوي دي د افغانانو قاتلانو مړ شوي ادیري ور باندې ډکی د جهادونو ډېر برکت وي 14 کلن جهاد کې هم دا فکر مخې ته راغله نصاب چې تیار شو کوشش تا چې دغه فاصله ختم شي اسلامي امارت د وړاندې دورې نه د خبرې ته متوجه وو اوس چې موږ ګورو دغه ځوانان دا د ولس بچي دي 15 د لیسې پیداوار د فارغان دي 15 د دینی مدرسو پیداوار د فارغان دي دواړه د ولس بچي دي دواړه د ولس ضرورت ته ولاړ دي په دواړو باندې د نظام مصرف کیږي دواړو ته نظام متوجه دي نو که منګه حاکمه طبقه د خبرې ته متوجه شو چې زمنګه د مکتب او د لیسې او د پوهنتون ځوان ته پوره دین ورسی اهل دینو ته معنی نه
لاړ شي او د ځوانانو ته دین ورسي د غیر افغاني او غیر اسلامي نظریه مخه ونیسي چې د پخوا په شان د زما ځوان ته پردی نظریه انتقال نشي، بیا مشکل نه لرو. بیا د افغانان خوبونه وي، افغانان به انشاءالله د بل اشغال نه به افغانان بچ، بیا به داسې نه کېږي چې دغه د ولس بچي د دشمن په څنګ کې ودرېږي، دا د ولس بچي د اشغالګرو په څنګ کې ودرېږي، دغه د ولس بچي د ولس قاتلانی، دا د ولس بچي د افغانستان خرڅونکي وي، داسې به نه جوړېږي. دې نتیجې ته موږ رسېدلي چې موږ دا 15 کاله کوم مشکل برداشت کړو او زموږ درې د شهیدانو نه ډکې شوې. بنیادي وجه دغه ځای و، یو طرف ته دین ورته ونه رسېد او بل طرف ته غیر اسلامي او غیر افغاني نظریه ورته ورسېده. په نتیجه کې په ځای د دې چې د افغانانو په څنګ کې ودرېږي، د ولس په څنګ کې ودرېږي، د خپل دین په څنګ کې ودرېږي، د خپل دیني مرکزونو په څنګ کې ودرېږي، هغه د پردو سره په څنګ کې ودرېد، د بېدینه خلکو سره په څنګ کې ودرېد او په پردو باندې د خپل ولس په سپو باندې وخوړ، د خپل ولس شهیدان کو کورونه د ولس وران کړو. نتیجه دغه و. نن به د دې نه عبرت واخلو. نن حاکم نظام دې نقطې ته متوجه دي چې زما دغه ځوان نسل ته به دین ورسي، د ځوان نسل ته باید پردی غیر افغاني غیر اسلامي نظریه انتقال نشي. همدارنګه علماو ته لار خلاصه ده، علما باید خواري وکړي، وړاندې ونه غفلت ونه کړي، خواري وکړي ورشي د ولس بچو ته دین ورسي، د ولس بچو سره خواري وکړه او داسې خواري ورسره وکړه لکه مدرسه کې چې کوي. نو که زمونږ د کمی دغه برخه پوره شي موږ په آینده کې بل مشکل نه لرو. دویم هغه دا چې که د مدرسې فارغ دی او که د لیسې فارغ دی اوس پوهنتون ته وځي، باید احساس ته ذمہ داري وکړي. یو کمال حاصلول دی د ځان دپاره، یو کمال حاصلول دی د ټولنې دپاره. بلغ ما انزل الیک، اسلام عالم ته ذمہ داری متوجه کړي چې علم د حاصل کړو، بیا دا ذمہ داری ده چې خلکو ته به رسې، خدمت پکې. یوازې دانش ته عالم شو بس تا ځان عالم کو، بل ذمہ داری نه لري. باید زمونږ ولس په دین باندې پوره پوه شي. همدارنګه هغه ځوانان چې د لیسونو د پوهنتونونو نه فارغ دي، دا احساس ونه کړه چې زه ډاکټري زده کوم د ځان د ګټې لپاره، سبا به ښه تنخوا وي، موټر به وي، مزې به وي او ښه ژوند به وي. یوازې دا احساس ونه کړه، بلکې دا احساس وکړه چې زه د ولس په بچو تعلیم کوم، د ولس ضرورتونو ذمہ داری زما ده، دا به زه پوره کوم، د وطن آبادولو ذمہ داری زما ده. ډاکټر باید احساس وکړه چې زما ولس باید په کور کې د دوی ضرورت پوره شي. که نن زمونږ وطنوال ایران ته روان دي، پاکستان ته روان دي یا نورو ګاونډي هیوادونو ته ځي، وجه دا ده چې په کور کې ضرورت نه دی پوره. باید زما انجینر، زما ډاکټر، زما د بلې برخې استاد د دې خبرې احساس وکړه چې راشي افغانستان د دې احتیاج وباسو. که موږ سره دا احساس وي چې موږ به دغه ملک د دغه حالت ته وباسو، نو خدای مهربانه دی. که دنیا کې دا څومره غټ کارونه کړي دي، په دنیا کې یو انسان دی د خپل ملک لپاره دومره څه کړي دي چې عمل کې د احتیاج خلاص کړي. تاسو وګورئ په ډیرو هیوادونو کې یو سړی د ملک ته ټیمي طاقت جوړ کړی دی، ټیمي وسلې ورته جوړه کړې د خپل ملک د دنیا د مترقي ملکونو سره ودرول. یو انسان داسې په هر بخش کې، په هر برخه کې یو انسان ابتکار کړی خو د خپل ملک یو ځای ته رسولې. راشه دا ابتکار وکړو چې ملک ته دغه احتیاج وباسو. نو که موږ کې دا احساس پیدا شو چې که ډاکټري کوم یا زه د مدرسې نه فارغ کېږم یا انجینري فن ویم، نو هدف په مدا وي چې د ملک آباد شي او د مسلمانانو ضرورتونه دا پوره شي. دریم ضرورت هغه د خبرې دی چې باید په ټولو ادارو کې اسلامي او افغاني نظریه وي. مسلمانانو هغه نظریه چې د اسلام سره متضاد وي او ټکر وي باید ونه لري. په ادارو کې نه وي، په تعلیمي ادارو کې نه وي. غیر افغاني نظریه موږ باید د بل لپاره استعمال نشو. ولې استعمالي وو؟ موږ د چا نه څه کم یو چې موږ به د بل چا لپاره کار کوو. زموږ ترخه تجربه دا وه چې زموږ په تعلیمي او تحصیلي ډګر کې
پردی فکره پرته ده موږ د نورو خلکو د ګټو دپاره کارونه کوو څه مجبوري لرو د چا نه څه کم یو راشي د نن نه دا فیصله وکړو چې خپلو ګټو ته وفادار شو په دې خپل ملک کې د نورو ملکونو ګټې د هغې دپاره سرګرم نه شو د خپل ملک مفادات د خپل ولس ګټې په نظر کې ولرو څلورمه مهمه خبره دا ده چې موږ په وړاندې کې یو ترخې تجربې سره مخ وو داسې ځوانان چې کله مخې ته راغلي موږ ته دنیا متوجه شوي د هجرت په دیار کې چې داسې ځوانان به اعلان شو بس بولی به په ولګېده خارجیان دي ورته راوړاندې به شو مور پلار به هم دې ته خوشحاله و چې بس د امریکې سکالرشپ ته پلان سکالرشپ ته بهر به لاړه تاسو د هغه خلکو نتیجه وګورئ هغه د افغانانو قاتلان جوړ شوي هغوی افغانستان خرڅ د افغانستان ته چې څومره تبعي راوړه په 45 کلونو کې زما او ستا هغه قدرونه راوړه چې خارجیان ورانه واغشته وړ قدرونه زما او ستا په خلاف یې وروزل د افغانستان په خلاف یې وروزل د اسلام په خلاف یې وروزل عرض ما دا دی د ځوانانو د والدینو نه اول باید به والدین قرباني ورکړي لکه څومره چې دا 12 کاله قرباني ورکړه دا خپل بچی دې ځای ته ورسول اوس دا نوره قرباني ورکړه د خلکو د تاثیر لاندې نه راځي په دې افغانستان کې دا درسونه وای د نظام په چوکاټ کې او ځای ته لاړ دو خبرې د ځان سره واخلي اسلامي نظریه افغاني نظریه بیدار د اوسینن سبا سکالرشپونو حالت ډیر سره خراب دي چې بهر ته لاړ شي خلک کوشش کوي چې ستا ذهن دا پاک وینځي اسلامي نظریه د دې ستا ذهن وینځي افغاني نظریه نه ستا ذهن وینځي ستا په ذهن کې نور شین واچي که نظام دې خبرې ته متوجه نشي والدین دې خبرې ته متوجه نشي ځوانان دې خبرې ته متوجه نشي او دغه حالت سره مخ شول وړاندې چې دغه ځوانانو باندې بولی ولګېده یو طرف ته زغلی بل طرف ته زغلی دا یاد ولې دا همدغه خلک به د وړاندې په شان د افغانستان په خلاف د افغانانو په خلاف په استعمالي دې خبرې ته باید نظام متوجي والدین متوجي او ځوانان هم دې خبرې ته متوجي ځوانان دا شوق نه کوي هغه خلکو ماضي وګوري دا خلکو ژوند وګوري چې خین عمر اغشتي او خارجيانو راته وروزله دا 45 کال کې نمونه نخلم وګوري چې هغه افغانانو ته کوم نعمت راو د افغانستان په خرڅولو کې د افغانانو په وژنه کې د وطن په ورانۍ کې اولنې د اسقط په دې خلکو کومه دې خبره ته متوجي نشو دغه دروازه بند نه کړو بیا بلکې هغه تنور ته سړی تازه لرګي چی بیا به د خپل مشکلاتو په اضافه کې نور اضافه کو پنځمه مشوره ما دا ده چې مشقت او تکلیف برداشت دواړه برخې یو هدف ته پاره دي حضور علی السلام نه پوښتنه شو ایو الاعمال افضل مختلف جوابونه ورکړي کله یو خبره کړي دا چې دا عمل بهتر دی دا عمل بهتر دی کله بل خبره کړي دا الته محدثین حضرات وی چې کله دا د وخت په تقاضا باندې وخت په جهاد او جهاد ضرورت کو حضور ورته فرمایي چې الجهاد فی سبیل الله منګه په دې ملک کې دواړه قسمه ادارې لرو مدرسې هم لرو جماعتونه هم لرو او مکتب او لیسا او پونتونه هم لرو اوس وخت کې زمونږ ډېره اړتیا څه ته ده چې هغې ته توجه وشي د اوس وخت په تقاضا باندې زمونږ دپاره د مدرسې او د جومات نه پونتون او لیسې او مکتب ته توجه ډېره پکار ده منګه کمزوري په لاس کې طاقت نه لاره ظالم راغی وطن یې رانه ونیو 14 کاله مصروف ساتلو کمزوري و که زما مکتب او لیسه او پونتون چابک وي وسایل هم لرلې منګه 14 کاله مظلوم نه پاتې کېدو د روسانو سره په مقابل کې امریکا او ناټو راغله د دنیا مترقي وسلې په دې افغانانو باندې استعمال کړ داسې ظلم پاتې نه شو چې په دې افغانانو سره ونه کړ ولې زما ستا پونتون کمزور یو لیسم کمزور یو مکتب هم کمزور یو هیڅ هم نشو کولی جماعت هم خلاره مدرسه هم خلره دینی میدان مضبوطو علما هم لرله کمزور په خپل میدان نن وخت کې موږ د مدرسې او د جماعت په نسبت باندې د مکتب او د لیسې او د پونتون ترقۍ ته ډېر ضرورت لرو
کدا مترقی شي وطن آباد چې د احتیاج وزو د دفاع وسایل ولرو سرحدات وساتلی شو نظام وساتلی شو ولس وساتلی شو خو بیا به چاته جواب ووایو کوم دغه حال نو درې مشغال انتظار به وباسو بیا به په اسلام خلک ټکوي خلک هم همداسې نه پرېږدي لکه تا سره یو توره ده د دنیا لوی طاقتونه الله په نصرت باندې تا د ناکامۍ سره مخ کړه تا دنیا کې خلک په آرام نه پرېږدي ته شخ بریتونه لري شخ بریتونه والا په دنیا کې څوک نه پرېږدي تا دنیا دو طاقته وشرموله دا خلک چې وتی د ساده نه دي وتی په زړه کې حقدا او حسد شته ما ته پرېږدي نه که دغه میدان مضبوط شو جواب ویلی شو د ټانک جواب ویلی شو د جاج جواب ویلی شو د اقتصاد جواب ویلی شو د میډیا جواب ویلی شو نظام به مساتو ځان به مساتو ولس به مساتو سرحدات به مساتو او کدا نه نو بیا هغه ورځ لري نه چې بیا به یو ظالم راځي او بیا به د یو بد حالت سره مخ کیږو نو په دې اوس وخت کې د جماعت او د مدرسې نه د نظام د پاره د افغانانو د پاره مکتب او لیسې او پونتون ته توجه پکار ده چې موږ دغه میدان ډیر کمزورې دی کومه وال خوړلې دی میدان هم خوړلې کومه د اول سوچتيږي او د ظلم نه خلاصيږي دا غټلې نظام ساتو الله به ساتو چې زما ستاسو میدان معیاري شي او بل خبره ما د ځوانانو ته دا چې موږ په 13 دوره کې یو بد معمول لرل او وسم لرو په ټوله دنیا کې چې خلک ځوانان کوشش کوي د علم د حصول لپاره کوي جاپان کې لندن کې امریکا کې او چاته وي دا طب سند واخله دکاندار ته څوک نه دناخله هدف ته علم حاصلول وي زموږ په ټولنه کې هدف د ډیپلوم لاسته کول ډیپلوم نن بزرګونه سندونه موږ د داسې خلکو په لاس کې لرو چې د پونتون دروازې هم نه دي لیدلې بزرګونه سندونه دا د افغانانو یو غلط او بیکاره مزاج دی چې موږ د علم د حصول لپاره کوشش نه کوو هدف د ډیپلوم حصول دی چې سند واخلو چرته یو عہده او منصب پیدا کړو راشه ځوانانو دا فکر بدل کړو دا نظریه د ځان نه لري دغه نظریه قائم کړو چې راشه علم حاصل کړو که علم در سره وطن به آباد کړي ځان لپاره د سہولت او د خوشحالۍ اسباب پیدا کړي سند دا خو ستاسو د علم یو دلیل دی نور خو په سند سره ته کمال ته نه رسي لیکن د زمونږ په ذهن باندې دا خبره سوره ده چې بس راشي چې څنګه ډیپلوم لاسته کیږي نن که په دې بازار کې او چاته پته ولګېږي چې د طب او د انجینرۍ سندونه لاسته کیږي نو څوک 2 ورځې لپاره هم سبق ویلو ته تیار نه دي نن موږ ګورو د ډاکټرانو امتحان اخلو 8000 ډاکټرانو امتحان 2.5 ضرب کې کامیاب شو په زرګونه خلکو سره د جعلي سندونه دي په زرګونه خلکو سره دا ځکه خلک چې د پونتون دروازې هم نه دي لیدلې نن هم سندونه ګرځي یو ځل ناکام شي بیا راځي بیا ناکام شي بیا راځي یو غلطه فکر ده اخیری خبره ځوانان وغدا چې تاسو ته د نظام امید دی تاسو ته د ولس امید دی دغه پروګرام چې تاسو لپاره ونیول شو مشران مصروف دي د ملت خدمت ورپه غاړه دي خو بیا دغه د ټولو مختلفو ادارو مشران راځي او ستاسو یو پروګرام جوړوي دا د دې معنا ده چې تا نه د نظام توقع کیږي تا نه د ولس توقع کیږي په احساس ته کمترۍ کې ځان مو مبتلا کوي احساس ته مسؤلیت وکړي نظام تاسو سره ولاړ دی که بهر ته ځي د نظام په چوکاټ کې لاړ شي مستقل لاړ نشي والدین او تم دا وایي چې که مازیګر د 50 سکالرشپ را لیکو نالې ته واچوي د نظام په چوکاټ کې مزل وکړي والدین به واځي دي ته نه خوشاليږي د نجیب پلار بم یو وخت کې نجیب ته خوشالي ده تاسو د دې خلکو نتیجه وګورئ دا هوا وانخلې چې بچي اله لندن ورته سکالرشپ را لګلې امریکا ورته سکالرشپ را لګلې په دې جذبه کې رانه شي او نه د ځوانان په دې جذبه کې راځي د دې دا مطلب نه دی چې موږ د بهر خلکو تجربو ته ضرورت نه لرو ځوانان بزي لیکن جدلته په اسلامي فکر سنبال شي دلته په افغاني فکر سنبال شي ته بهر تلاړ شه د داعي په صفت لاړ شه خلکو ته د افغانیت دعوت ورکړه چې افغان ولس څنګه ولس دی
خلکو ته د اسلام دعوت ورکړه، د خلکو تجربه راواخله. یو مسلمان ډاکټر افغان ډاکټر راشه، ډېره ښه خبره ده. خو که ته لاړ شي افغانیت هم د لاسه ورکړي، اسلامیت هم د لاسه ورکړي، یو مغلوب او غیر معقول شخص افغانستان ته راشي، افغانانو لپاره به د زهرونه ډېر خطرناک وي. نن بهر دنیا حالت انتهایی زیات خراب دی. داسې چوکاټ یې جوړ کړی دی چې هغه چوکاټ ته وروغورځي نو په اول قدم کې اسلام د لاسه ورکوي، بیا افغانیت ته لاسه ورکوي. چې د دې ځای نه پوره لاړ نه شي په هغه چوکاټ کې تن مسلمان نه پاتې کېږي، ته افغانی نه پاتې کېږي. موږ دنیا کې ګرځو، د دې حالت سره مخ کې زما 30 کلنه تجربه ده په دې میدان کې. سکالرشپونه هم راته معلوم دي، د دنیاوالو دا اخلاص هم راته معلوم دی، او د خپل افغانانو همت او ایمان هم راته معلوم دی. دې سره ډېر زیات احتیاط وکړئ. شرم چې دې ته خوشحاله نه شي چې تا چا درته ټلیفون وکړو چې زه در سره ملاقات کوم او تاله زه دا در کوم. نظام ستا قدر کوي. نن درته ما پروګرام جوړ کړی، رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ماته وی چې مازدیګر زما د ادبي دعوت دی. سیاسي مرستیال تا مني، تا سره کینی، دا غټه خبره ده. معرف وزارت درته پروګرام نیولې، عالی تحصیلات درته پروګرام نیولې. ته وګوره په نورو هیوادونو کې وګوره، د ازماسته په ګاونډ کې دومره ځوانان چا تقدیر کړي دي او نظام په کاچا ته تقدیریږي. خو دې نه تاسو عبرت هم واخلئ او یو ښه فکر واخلئ. موږ ډېر په یو ادنا فکر باندې کار کوو، موږ د چا نه کم نه یو. ښه اوچت فکر، اوچت همت افغانان د هیچا نه کم نه دي. موږ باید موږ خلکو ته دا ورکړو، نور خلک په افغاني رنګ کې رنګ کړو، نور خلک په اسلامي رنګ کې رنګ کړو. دا چې موږ بهر ځو یو واري افغانیت ته لاسه ورکړو، بیا اسلامیت ته لاسه ورکړو، بیا راځو افغانستان ته. داسې وشو راغلي دي، داسې نه ده چې نه دي راغلي. د امریکایان چا راوسته، د روسان چا راوسته، دا څوک وو؟ همدغه د سکالرشپونو خلکو چې د بهر نه راغله غیر اسلامي او غیر افغاني نظریه هغه خپله کړه او وطن یې د یو مشکل سره مخ کړ. دا زموږ ډېرې ترخې تجربې وې. ډېر زیات خوشحالي و الله تعالی د تاسو ته نوره ترقي هم درکړم. موږ هم تر شا ولاړ یو، نظام تر شا ولاړ دی. نظام د تاسو نه امید ساتي، ولس د تاسو نه امید ساتي. ډېرې سختې ورځې هم تېرې کړې، ولس ډېرې سختې ورځې تېرې کړې، 45 کاله سختې ورځې هم تېرې کړې او د دغه خبرو د لاسه هم تېرې کړې. دا اوس درته ما وکړه، راشئ خپلې نظریې بدلې کړو. نظام دې تجربې ته رسېدلی، هغه د تېرو ترخو تجربو نه عبرت اخیستی. افغانان دې نتیجې ته رسېدلي دي. زموږ ولس صادقانه مخلص ولس دی. هر وخت په نظام اعتماد کړي، خپل بچی ولېږي مکتب ته، لیسې ته، پوهنتون ته، په نظام اعتماد. جفا او ظلم نظام ورسره کړي، د مسلمان د بچی قدر نه دی کړی. دلته غیر اسلامي او غیر افغاني نظریه په پوهنتون کې ورته انتقال کړي دي. اوس نظام دې خبرې ته متوجه دی. داسې نظریه به نه انتقالېږي چې هغه اسلامي نه او افغاني نه. دا 30 کاله موږ چې 45 کاله په دې اور کې تېر کړه، دغه ټکي نه چې زموږ تحصیلي ادارو ته غیر اسلامي او غیر افغاني نظریه انتقال شوی. زموږ ځوانان د ولس په خلاف استعمال شو، د اسلام په خلاف استعمال شو. په زرګونه ځوانان په دیره کې تاسو وګورئ، اریا دیره ته تاسو زه تاسو وګورئ چې د اشغال په حمایه کې څومره ځوانان زموږ په دیره کې دا خښتي. دا د ولس بچو، دا جفا دا نظام ورسره کړي. مسلمانان خو مخلص خلک دي، هغه په نظام اعتماد دي. ظلم د وخت حاکم نظام ورسره کړي. اوس ته حاکم نظام سره تجربه ده، ولس سره تجربه ده. آینده کې کومه دواړه طبقې ام ولس ته خبرې ته متوجي شو او ام نظام دې خبرې ته متوجي شي، ام د ځوانان دې خبرې ته متوجي شي. ان شاء الله موږ ولس ته اطمینان ورکو، ځوانانو ته اطمینان ورکو چې دریم اشغالګر به بیا نه راځي، دریم ظالم بیا زماسته په چټ باندې خپل نګدي، ورته بیدار وي، ورته متوجي وي. او هغه زموږ چې د کمی موارد دي هغه به موږ پوره کړی وي. الله تعالی دا ستاسو د پاره دغه بریا مبارک ورځ ګرځي، ستاسو د والدینو د پاره، دوستانو د پاره، د ټول افغانانو د پاره د مبارک وي. زه په خپل ژوند کې یقینا دا پرونه ډیر زیات خوشاله یم. پرونه دا کوم پروګرامونه ولید دانن دا ما ته خپل وسیله راکړي چې الحمدلله دا څه وخت راغی چې هغه ناخوالو ته موږ نن د خاتمې ټکی ګدو، هغه باندې پویګو چې دا زموږ د ناکامۍ لاره وه، دا د کامیابۍ لاره. ناکامۍ نه ځان ساتو، د کامیابۍ دا نن هم چې راجمع کړي، دا د دې معنا ده دا ولس یو تصور ورکوي، دنیا ته یو تصور ورکوي. زما دواړه طبقې د ولس بچي، دا د ولس خادمان دي.
دواړه د نظام برخې دي، دواړو د ولس یو شانتي ضرورت دی، دواړو ته د نظام یو شانتي ضرورت دی. هیڅ فرق نشته، هیڅ فرق نشته. ولس دواړه د ولس بچي دي، دواړه د مسلمانانو بچي دي او دواړه د نظام اولاد دي. نو الله تعالی دا ستاسو دغه استعدادونه د افغانستان په آبادۍ کې مؤثر تمام کړه. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.